په منظور پښتین برید شوی خو چېرته کله څنګه او حالات یې څنګه دی. سلام ستړي مشئ. ناپېژاندو وسلوالو تېره شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتین او د هغه په ملګرو برید کړی چې نوموړی او ملګري له دې بریده روغ وتلي. د راپورونو له مخې پښتین هغه مهال د برید ښکار شو چې هغه او ملګري د پټګرام نومې سیمې ته تللي وو او کله چې بیرته راتلل د مانسیراټول پلازا کې پر موټر ناڅرګنده وسلوالو چې سپینې جامې پړتنوې د ډبرو حمله وکړه. سرچینې وایي له دې سره هم مهاله هوایي ډزې وشوې خو پښتین او ملګري راغونډ شول او د پیښې له ځایه ووتل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی خو د دوی په خبره دا په سپینه جامه کې د ریاستي ادارو د مامورینو کار دی. د دغه غورځنګ غړي پر پاکستاني ادارو په ځانګړې توګه ISI تور پورې کړی چې تل د سوله ییزو بې وسلې عمل غوښتونکو پر وړاندې ورته ګامونه پورته کړي. هغوی خبرداری ورکړی چې دوی به پر دې پیښه چوپ پاتې نه شي او له پاکستاني ریاست څخه به د دې ناوړه عمل پوښتنه خامخا کوي. په ورته مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د کامیو سنبلی غړي محسن داوړ دا برید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې پر پښتین برید پر ټولو پښتنو برید دی. منظور پښتین بیا نن یکشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو ملګري ښه دي. د مظلومو خلکو دعاګانې له موږ سره دي. زموږ ملګري او زه خوندي یو. ستاسې پیغامونه را روان دي. زه ستاسو د مینې پوره وړی یم. ریاست به د خپل طرفه موږ ته د زیان رسولو هره هڅه وکړي خو موږ به د خپل دریځ څخه یو انچ هم شاته نه شو او د حق خبره به کوو. PTM زنده باد. په هر حال که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی خو پښتین یې پړه پر پاکستاني حکومت اچولې. باید وویل شي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر او غړو برید کیږي بلکې له دې مخکې هم څو ځله د یاد غورځنګ پر پلویانو غړو او مشرانو د مرمیو بریدونه شوي چې دوی پاکستاني استخبارات او حکومت مسؤل بللی. په هر حال تاسو دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.